الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وأبي حنيفة مسلكا ومذهبا. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بشوق ساتونا درشي هو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب القدر والاحترام جناب صدر مجلس او تدیر مجلس سربراہ مولا ممتاز صاحب، لمبی جنی کریم اسلام سیٹی اطلاعات لاغوی مشکوریم جماع غندیو ناشید تم دی دون بابرکت مجلس کی شرکت دعوت راکو نو پدی بانی مناسب تدل دا کلو شکریہ ادا کوم. ہم نمخ کی مفتی شوکت اللہ سے قاسم مخیطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سیاسی زندگی بانی نور علماء کرام مراروان دی اکابر بزرگان مختار داس مجلسوں دی وقت داری ضروری بھی اور بیا مولا ممتاز سے تو پدی بانی دو دزلو دا تجن شکریہ دا کوما لکہ دی وقت انسان دمنا مصروفیاتو چی خپل کارونی سنبالو لے تقول لما ذمہ داری دی چی اگر انسان دائما نشی فارغی دے بیادا انتظامات برابرول دے دا پارا سسٹم جوڑول دا خالص پدینیت پانچہ دی مسلمانان عقیدی محفوظ شی دا اعمال محفوظ شی او دا دنیا نسی رسطیب چی کامیاب لار شی لیکن ایمان بنیادی شی دے استاسو دا روحانی اجتماعات تی دا پاروج انسان تا روحانی سے فائدہ ہو رسی. محترم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں استاسو دا با عقیدوی دا سو خبر بتیا جو ساتو چی آخری پیغمبر دے دا آخری شریعت دے آخری وعظ دے آخری اسمان کتاب قرآن پاک دا آخری کتاب دے بل کتاب نرازی نبل پیغمبر رازی دا بدن استاسو ایمان او عقیدوی یسانی خبری دے چی بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری پیغمبر دے بل پیغمبر دنیا تنر دے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آدھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی دا تاسو پر بہترین ماڈل او نمونما جوکر تاسو اندر لے گلے دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمون دا پاری او ماڈل دے او نمونہ دے دائی زندگی بنو تاسو دا علماء سرکینو دا علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکیب ازدکو او اغلب پخپل زان کی راولو یو طریقہ چنگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پخپل زان کی راولو دون بنامو استاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمونا محبت عشق سوا کی گی او دون نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تاسو نزدیکی گو اور جسم مدن زندگی دا طریقوزی علماء سره نکینو داسې مجلسونو ته نه راځو
نمون بتاسو بدین دا بدلکی و بدینی طرف تبزو ابھی پایمنا منتصب وہاں خراج تحسین پیش کوم چې ستاسو د ماشومانو او ستاسو د مشرانو تربیت لپاره د عقیدې لپاره تاسو محفوظ جوړ کړي ستاسو زنانو لپاره الحمدلله د بناتو مدرسې دلته کې د هغې عزتونه محفوظول د هغې عقیدې محفوظول د هغې اعمال محفوظول الله په خپل دربار کې دا قبول او منظور وګرځوي موږ تاسو ورسره تعاون کوو ملګرتیا به ورسره کوو نابې مضبوطو ځکه دین د موږ ستاسو ټولو مشترکه دی او د یو زنانه اصلاح بیا د ټول کور اصلاح وي او د یو زنانه بېدیني بیا د ټول کور بېدیني وي محترم نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی زموږ لپاره یو معادل او نمونه جوړ کړی رالیږلی دی اوس د دغه پیغمبر اتباع به کوو د هغه په نقش قدم به ځو والله يدعو الى دار السلام الله موږ ته دار السلام ته بلي دار السلام من جنت ته وبلي چې جنت ته راشي رسول پاک صلی الله علیه وسلم د الله تعالی استازی دی چې د خلک زما جنت ته راوبله نبی صلی الله علیه وسلم یو سړی محل جوړ کړي یو بادشاه وي محل جوړ کړي په هغې کې قسمه قسم خوراکونه تیار کړي نعمتونه به تیار کړي او بیا یو قاصد ولیږي هغه ته چې زما د خوراک ته او زما د مېلمستیا ته خلک راوبله څوک چې دا قاصد په اواز باندې لبیک ووایي او په هغه پسې را روان شي د بادشاه دسترخوان ته به ورسي یا نعمتونو ته به ورسي خوراک به وکړي او بادشاه ته خوشحاله شي چې د زما دعوت قبول کړو او چې څوک په هغه پسې روان نه شي نو خوراک نه هم پاتې شو نعمتونو نه هم پاتې شو او بادشاه هم ترې خفه شو چې تا زما په خبره باندې زما دعوت ته قبول وکړو والله تعالی موږ تاسو جنت ته رابلي والله يدعو الى دار السلام او نبی صلی الله علیه وسلم الله قاصد را لېږلی د دې پیغمبر اتباع وکړئ د په نقش قدم باندې راشئ زما نعمتونو ته به راورسئ خوشحالو سره مخامخ شئ کامیابۍ سره مخامخ شئ د دنیا او د آخرت کامیابي نبی صلی الله علیه وسلم په دغه نقش قدم کې ده اوس چې کوم مسلمان نبی صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان شي په هغه پسې روان شي هغه نعمتونو ته به ورسي دنیا کې هم کامیاب او آخرت کې هم کامیابو ته به ورسي او چې څوک نبی صلی الله علیه وسلم دغه دعوت یې قبول نه کړو پسې روان نه شو نو د نعمتونو او خوشحالونو محروم وي الله کامو سره مخامخ وي بیا زمونږ د دې زمانې نوجوانان او دې زمانې دا زمونږ خویان دي او میانې دا خو دومره نازک دي دا خو نور ته نشي درې نور ته یا د آخرت عذابونه که ناکامه زندګي مو تېره کړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقشه باندې مو تاسو دا نړو انسان همیشه تباهۍ سره مخامخ شي كلما نضجت جلودهم بدلناه جلودا غيرها ليذوقوا العذاب الله تعالی چې کله الله موږ حفاظت وکړي نبي صلی الله علیه وسلم ټولې طریقې موږ ته ښودلې دي قرآن پاک موږ ته ښودلې دي خو علماو نه دا زده کړو هر کله جهنمیان جهنم ته وغورځولی شي دا غوښې دا څرمنې دا چې دي دا به پرې وسوځلی شي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها علما فرمایي حدیث مبارک کې راځي چې په یو منټ کې او یو پیری به دا څرمنې دا غوښې سېځلی شي او یا پیری په نور ورچړاوېږي الله زموږ حفاظت سره بس خبره ده अताउल्लाह शाह बुखारी ने फरमाया जहन्नम में 1 मिनट के लिए जाना यह अताउल्लाह शाह बुखारी की बस की बात नहीं है अल्लाह ने हमें खपल पैगंबर इत्तिबा नसीब कर दी सहाबा किरामो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया या रसूल अल्लाह
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امت یدخلون الجنت الا من ابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بنا طول امت پہ اللہ جنت تبوزی مگر چاچ انکار کو جدی جنت تنظم الا من ابا صحابہ قالوا یا رسول اللہ من ابا اے دخلو سوق تچو جدی جنت تنظم داسم سوقی مثل من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابا چاچ نمائی طاعتکو ما پس روان شو ندا انسان جن دخل الجنة جنت بداخل شي ومن عصاني فقد ابا او چاچ نمانا فرمانیو کا بانکارو کو جدی جنت تنظم بس سانا قیدہ کو دیا دا چه سنے گناہوں کے وقت تیرئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقو خلاف زندگی تیرئی بعد اخبر لا تشهد كلمة جنت تنزل زمین استاد صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره دو نسبت دي یو د نبی صلی الله علیه وسلم سره زمین استاد اطاعت او بل د نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت د الله د الله رسول اطاعت او محبت دا په موږ تاسو باندې تا فرض دي او دې ته ایمان وي دې ته ایمان وي چې ایمان وي د الله سره د الله رسول سره محبت پم او اطاعت پم او چې ایمان نوي اطاعت پم او محبت پم دا لازم ملزوم دي زمون استاس د ایمان علامه دارا چې موږ تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم د الله سره د الله رسول سره به اطاعت پم او محبت پم دې څه کوي بیا ایمان دی دا وته کله چې یو نوي په صحیح محبت شتا او اطاعت نشتا دا مؤمن نه دی چې اطاعت کوي محبت نوي او مؤمن نه دی دا دو شیزونه د ایمان سره هم محبت د الله د الله رسول سره او هم اطاعت د الله د الله رسول اطاعت قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول والذين امنوا اشد حبا لله النبي ذات محبت کې د الله تعالی سره محبت پموي او اطاعت پموي کله کې یو نو ایمان بني دې مثال دا شوی لکه د بجلی دا ناراد لګېدلی دی اوس دوی ته چې کمیانو یو دوه تاره دي او دې ته یو تار چې کمیانو یخ دی او بل ګرم تار دی داسې پکې ته داسې هر یو دا دوه تاره دي دا ګرم تار چې دی دا محبت دی او دا یخ تار چې دی اطاعت دی اوس کلي کې یو تار کټ کو یا ګرم دې کټ کو یا یخ کټ کو بد دا بلف نه بدېږي تکر ایمان تن دو تار دی یو اطاعت او بل محبت زمین استاش بدا اللہ دا اللہ رسول سره محبت تنوی او دا اللہ دا اللہ رسول سره زمین استاش اطاعت تنوی ابو طالب سے قصو علماء ناوریدنی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبنا محبتو دا یہ اشعار چوبی پاربائی کی کله نور ته خطاب کوي کله سپوږمۍ ته خطاب کوي چې سپاسه سم سړی اگر سپاسه مخ مبارک ته وګوري بیا نور ته خطاب کوي تر شرم نه دي چې تر اخر زمان اورارب په مخ کې ستاسو حیثیت دی دا حسن جمال ته وګوره ستاسو راتلو راخطو څه ضرورت دی سپوږمۍ ته خطاب کوي محبت دم نو د نبی صلی الله علیه وسلم سره ټول عرب چې کومو د دشمنو ته په سره رښتیا او رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله چې کومو په وګرا سور کړو کله په شاو کله په خېټه ځانته راځا کړو مين محبت سره تمام دنیا نو سره سیوا و خو اطاعت وکړو محبت وو اطاعت وو د دنیا نه په کوم حالت کې لو سید ابو طالب سے انہا چا پرواہ نہیں کوي ورته اچھا پرواہ نه پاتې کوي کله سید ابو طالب سے په کفر خپش چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم سنت خدمت کړې دي سنت تکلیفونه سره برداشت کړې سنت مهمینه وسره کړې ده خو هغه باوجود اطاعت مونږ ناکام شو
صرف معلومات هم چې انسان ته معلومات وي او د خدای پیژني رسول پیژني دې ته ایمان نه وي. فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. لقد علمت موسى عليه الصلاة والسلام وجد فرعون پیجندلو الله پیجندلو موسی علیہ السلام پیجندلو چې الله د ازمکو اسمانونو ټول خالق مالک ته دی الله تعالی دی. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. اوس پیجندلو وا معلومات ته خو اطاعت نکولو او محبت نو صرف معلومات ته دې تر صرف ایمان او انسان د خدای پیژني رسول پیژني ها نو محبت ته نه اطاعت د دنیا نه کافي دی. ایمان چې کوم اشرف تعالی حضرت فرمایي چې ایمان ماننے کا نام ہے جاننے کا نہیں. ایمان دا منل من دی چې موږ تاسو د الله او د الله رسول خبره اومن اطاعت کو محبت کو صرف په جنګلو ته ایمان نه وي ښه. ایمان د دې علماء به زده کوو. ایمان الله مو تاسو د قیمتي شی راکړی دا رسول پاک صلی الله علیه وسلم داوی د برکت من الله مو تاسو مسلمانان الحمدلله دغه د برکت مو تاسو مسلمانان ایمان تر صفات سره خودلې دي بیا د تسلسل سره یو روان دي د علماء په ذریعہ الله تعالی دا غي انتقالات کوي او تر قیامت په روان دي حق او باطل د مالکین روان دي الجهاد ماضي الى يوم القيامه. معلومه چې حق تر قیامت پورې وي موږ تر قیامت پورې وي. ایمان الله دومره قیمتي شی راکړی دی. علماء فرمایي چې انسان دا ټول دنیا دی انسان شي او دا خرڅ کی د جنت یو لیست مکه پینې کی یو لیست او ایمان د جنت په قیمت دی. لکه عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې ما د ایمان په پیمانه باندې جنت وتللو نو دا جنت دی ورکوټ یو خطه د ما د ایمان په مقابله کې. ایمان ستوي د الله معرفت الله تعالی کبریت الله تعالی عظمت وي انسان دې تراشي دې ته ایمان وي دې په مقابله کې بیا یقینا چې بیا جنت شي. الله مسلم احسان کوي دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هی په ستاسو الله ته ایمان نسکو بیره په بیره بیا مسلمانان پلار مسلمان بچی مسلمانان خځې مسلمانان د دې نعمت الله شکر ادا کوو ما شکر وکړو او رسول په دې کې په عبادتو کې په اعمالو کې زیادت د الله د دین سربلندۍ د خپل سیادونه ختم کو قوتونه ختم کوشش وکړو او الله خپل کور کې د دین ماحول جوړ وناست الحمدلله هغه زنانو ماحول متفقینو کې جوړ کړی دی په دې بشاني قرآن ته څنګه ویل کېږي دین ته کېنو کوم کې چې دین وي د نبی صلی الله علیه وسلم طریقې پکې وي قسم په خپل ازمیښتو کې قسم نه تو خورولې دا به دې کورونه ختم کړي دا الله نوم دې کورونه چې کمنو راولې ژوندې کې پکې هم کورونه چې یو به برکه شروع شي انسان کورونه چې کمنو جوړ نه یا یې لاړ شي چې کوم کورونه الله تعالی نوم اوسي د کور کو سکون کمزي خوشحالي به کمزي نو تاسو خپل بچی کار کو خپل کور کې دین راولو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې یو طریقې په خپل کې راولو عبادت پکې شروع نبی صلی الله علیه وسلم مزدي امت ته کې په عبادتونو کې اولنې عظیم فرض غموز دي پنځه وخت مسکو په کور کې زنانه مسکو او سړي چې کوم جمعتون ترازی ماشومان جمعتون ترازی
یا کور کې تلاوت وي چې کور نه زنانو ته دا پکار چې سړي جومات ته راځي او چې راځي قرآن ولا قلوب کې چې تلاوت وکړي کور کې لږ پاو چې کومو هغه سپاره تلاوت وکړي په کور کې تاسو یو افتاز مختو کې ګناهونه پکې دفن کړي ګناهونه او نه اطاعت نبی صلی الله علیه وسلم طریقې پکې راوړي تاسو وګورئ د کور تاسو جنت منظر نو بیا ماته جوړه څه ضرور دی تمنى خوشحالي وسكون وبركات بكراش الله بذكر الله تطمئن القلوب زمون د چچين سکون او راحت رسي دا الله تعالی په ذکر او پیاسر رسي نبي صلى الله عليه وسلم حديث مبارك لا يؤمن احدكم حتى يكون حب اليه من والده وولده والناس اجمعين تاسو کې یو کسر هغه وخت پورې مؤمن نشي کېدی تر څو پورې چې هغه محبت ما سره د خپل ځان نه د خپل اولاد نه د خپل پلان نه دین چې کوم ټول خلقو ما سره زیات نشي نبی صلی الله علیه وسلم په دشمن تاسو فضل لا په موږ تاسو باندې لازم دي ایمان سره ایمان یو چې ته محبت الله او الله رسول سره بل اطاعت کدي کې یوم ولا سيدنا مؤمن نه نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت بن کو اطاعت بن کو اللہ تعالیٰ متوسط کو توفیق نصیب